هجرت د رب العالمین طرف ته او د هجرت اقسام او د دې اقسامو د پاره یو مفید او ځانګړی مضمون علامه قرطبي لیکلی دی خو علامه قرطبي بیا په حواله د ابن عربي لیکلی دی چې خپل وطن پرېښول بل وطن ته سفر کول بل وطن ته هجرت کول او په بل وطن کې اوسېدل دا په څه بنیاد وي او پر څو اقسام وي نو او د هجرت اقسام هم بیان کړي دي او د سفر اقسام هم بیان کړي دي اول د هجرت اقسام را شروع کړي دي چې هجرت په څو خاطره او پر کم هجرت باندې ثواب مرتب دی او کم هجرت جائز دی او کم هجرت ته هجرت شرعي هجرت وای دا علامه قرطبي ډیر مزین تحقیق ور باندې کړی دی اول هجرت دا دی چې یو سړی د کفر د شاره څخه و اسلام تراسي ته په کفر کې وسیږي لمونځ دی پر وخت نه دی جماعت دی پر وخت نه دی روژه دی پر وخت نه ده طاعت او عبادت دی پر وخت نه دی او بیریږي د دې څخه چې د ازمان نور کشران دا به انقلاب د کفر قبول کی عیسویت او یهودیت به قبول کی په دې خاطر د کفر د شاره څخه راځي د مسلمانانو شار ته د مسلمانانو په وطن کې زندگی کې دا هجرت فرض دی دا په هر وخت کې فرض دی پر هر وخت کې پر مسلمان دا لازم ده چې کله پر خپل اسلام وبېریږي پر خپل ایمان وبېریږي او پر خپل عقیده پر غلا کېدو وبېریږي دې وخت کې به اسلام مسلمان د دې ځای څخه هجرت کوي بل ځای ته به ځي دا خو یو هجرت و او دوهم هجرت د دارالبدعات څخه هغه ځای چې په هغه ځای کې بدعات شروع وي خرافات شروع وي د اسلام په نامه کې زیادات او نقصات شروع وي او د اسلام نوم ښېګڼې ته نه روان بدګڼې ته روانې ورځ تر بلې خلک د اسلام په نامه باندې یو کار کوي او په تپیه پر اسلام باندې دا بیا بل هجرت دی چې دا د هجرت دوم قسم دی ځکه ابن قاسم فرمایي چې ما د امام مالک رحمه الله څخه اوریدلی دي چې د یو مسلمان د پاره په داسې ځای کې اوسېدل جائز نه دي چې په هغه ځای کې پر سلف صالحینو باندې بد ویل کیږي ځکه پر سلف صالحینو باندې بد ویل هغه باندې تهمت ویل هغه تشکنځل کول دا ګناه ده کبیره ګناه ده او دې ته ورته دا بدعات چې پر خپلو اسلافو پر خپلو صحابو پر خپلو امامانو باندې ته بد وایي بدعات د دې وجې څخه به ته څه کوې هجرت به کوې د دې وطن څخه به ځې بل وطن ته دا یې دوم هجرت شو او درېیم هجرت چې ته دا وطن پرېږدې بل وطن ته ځې چې په کوم وطن کې حرام غلبه وکړي ته تر اوسه په حرامو نه یې اخته خو ستا کلیوال ټول په دې حرامو اخته دي او ته دا سوچ هم کوې که زه درته نور پاتې سم زم په دې عمل اخته کېږم یا مې کشران په دې عمل اخته کېږي یا د دوی څه زه دا بد خوی زده کوم او یا د دوی څه دا ګناه زده کوم په دې خاطر هجرت وکړې دا بل قسم د هجرت دی چې جائز هجرت دی او ثواب ور باندې مرتب دی او بل هجرت دا دی چې د آب او د هوا څخه ته هجرت وکړې کله یو وطن ته ولاړلې د هغه وطن هوا در باندې ونه لګېدل او مرضونه او تکالیف او مشکلات درته پیښ کړل په دې وخت کې بیا هجرت کول دا دریم بل قسم د هجرت دی په دا هجرت هم جائز دی خدا هغه وخت چې کله ته دې وطن ته ولاړې وبا او طاعون نه راغلی که وبا او طاعون راغی بیا د دې وطن څخه بل وطن ته تګ جائز نه دی مثلا پوسواس دا چې ډیر ځایونه راغلي دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت ابو عبیده ته حال واستوي چې ته د دغه ځای څخه بل داسې ځای ته ولاړ شه چې لږ لړ ځای آب او هوا یې سمه وي نو د مریضۍ او مشکلات په ده پسې خو دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حال دوی ته څه وخت استولی و دا هغه وخت استولی و چې په دوی کې وبا ګډه سوې و مرض ګډ سوی و بیا بل صحابي ورته قناعت ورکړي چې دا په دې وخت کې دا بل هجرت و او بل هجرت دا دی چې ته په کلي وطن کې اوسېږې د مال د حفاظت په خاطر باندې چې ته د مال حفاظت وکړې مال حفاظت دې نه کیږي لکه څه رقم چې پر انسان باندې دا فرض ده چې د خپل بدن احترام وکړي د خپل بدن ساتنه وکړي دغسې به د خپل مال ساتنه هم کوي نو اوس دلته چې د مال ساتنه نه کیږي خلک د مال ته په سپک نظر ګوري مال دې خلک درڅخه غلا کوي روپۍ دې غلا کوي په دې وخت کې بیا هجرت کول دا بل قسم هجرت دی دغه شپږ قسمه هجرت دا جائز دی او ثواب ور باندې مرتب دی او دغه نیتونه ځکه په دې شپږو سره کې نیتونه اصلاح و او که سړی د دې ځای څخه د کفر ملک ته ځي او هلته د کفر په ملک کې باره خالص دا وایي چې دلته م روپۍ لرمه خو دلته
اسلامي نظام دی، دلته امارت دی، دلته زه ژر خپل په طبیعت نسم خیالی، دلته زه لمونځ خپل په طبیعت کله نه کړی کله کړی او ناروا وي او شطرنج او دا هغه اعمال چې اسلام یې نه خوښي، هغه د اسلام ناخوښ اعمال زه دلته په اسلام کې ښه نسم کولی، ځم د کفر مکان ته، هغه اروپایي هیوادو ته ځم، هغه هیوادونه خلاص دي، که لمونځ کوې که نه کوې دونه څوک نشته، که ژره خورې کې پرېږدي دونه څوک نشته چې تا ته ووایي، او که اسلامي عقیده لرې که نه لرې دونه څوک نشته چې تا ته وایي چې ولې، او که پر اسلام پر شاعرو لګېږې که نه لګېږې دونه څوک نشته چې تا ته وایي دا ولې کوې، ولې د اسلام مخالفت کوي، ولې د اسلام د دې مقدس او د دې پاک دین څخه مخالفت کوي. دغسې هجرت دې ته خو هجرت ویل کېږي نه، او داسې هجرت ګناه ده. حتی زموږ بعضې کتابونه دا هم لیکي چې په خپل اسلامي ملک کې د خپل جوړې عقیدې سره، د خپل سالم فکر سره او د اسلامي عقیدې سره په کوم وطن کې اوسېږي، دلته چې څومره روپۍ او ګټه لري دا که څه هم لږ وي هلته ډېره ګټه وي، لا تا ته جایز نه ده چې بل وطن ته پسې ولاړ شي. کله چې تا ته بل ملک ته وتلک جایز دی، ته مثلا د خوارۍ دپاره ځې، د مزدورۍ دپاره څه د یوه وطن څخه بل وطن ته ځې، دا کم وخت جایز کېږي؟ د هغه وخت چې ستا اسلام دا به محفوظ وي، ستا عقیده به محفوظه وي او دا ستا اعمال به محفوظ وي. او که د دې ځای څخه ته ځې نوم د تجارت ورکوې او په عقیده کې دې خلا راځي او په اعمالو کې دې خلا راځي او اسلام ته د یو د برنامې لقب ورکوي او د اسلام خپل په طبیعت بنا کوي چې څه رقم ستا ته ستا طبیعت وویل هغسې کوي، کم احکام چې د اسلام ستا د طبیعت موافق ورته کوي که نه یې نه کوي، دغه رقم هجرت په دې خاطر د یوه وطنه بل وطن ته تګ مطلق جایز نه دی، ګناه ده، کبیره ګناه ده. مسله پوه سواست؟ نو دا د هجرت اقسام وو.